بسم الله الرحمن الرحیم. میر بشیر احمد هاشمي د میر محمد سالم زوی او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د علي سي یو تم د وسم ټولګي زده کوونکی ما درسو کې موږ هغه موضوعات زده کړل. اوس د نړۍ نه وخت کې موږ تاسو فکر وکړو نو دغه غربي هېوادونه غواړي چې موږ سره په هغه ډول باندې جګړه وکړي تر څو زموږ دغه فکرونه خراب کړي. اسلامي شرعي نظام څخه موږ ډېر منندوی یو ځکه دغه غربي هېوادونه چې غواړي زموږ دغه عقیدې په کوم ډول باندې تغییر کړي نو دوی هماغه سیمینارونه موږ ته شروع کوي. دغه باطل نظریې غربي هېوادونه چې موږ تاسو ته راوړي دي باید موږ تاسو لیدنه جدا خدای او هیڅ چا سره هم ونه منو. په اوس وخت کې چې دا که دغه زیاتره ملحدین چې دي دوی غواړي تر څو زموږ عقیده له منځه یوسي. که موږ چې فکر وکړو لومړی که چې کله دغه هېوادونه تقسیم شول نو په دې وخت کې لومړی جنګونه شروع شول، هغه د وسلې جنګونه شروع شول. وروسته دغه وسلې د پرمختللې شوې لکه ټانګي ته لاړو، دغه الوتکو ته لاړو. وروسته له هغې نه د غربي هېوادونه غواړي چې داسې یو عقیده یعنې داسې یو جنګ له مسلمانانو سره پیل کړي تر څو چې د مسلمانانو له بیخه ریشه کن کړي. سیمینار لامل دغه ده تر څو چې د هغوی د باطل نظرونه موږ رد کړو او هغه څه هغې ته بېرته مقابل کې داسې یو جواب ورکړو تر څو چې هغوی هېڅکله هم ونه کولی شي چې د مسلمانانو مقابل کې داسې نظریې او داسې مفکورې راولي چې هغوی موږ ته هغه بیان کړي.